زه چې چاله ووټ ورکم او زه څه وایم او هغه ونه کي چې نور وس مې پنده رسي پرتوګ به په عالم کې جنډک. زه چې اسمبلی ته ولاړم ما وې زما نور مطلب نه دی، زما مطلب دا دی چې د بجلیګر مولا د لاس فوټو وګورئ په اخبار کې چې د دې قوم د غدارانو ګریوان ته مې اچولی او دې بډه کې مې ورته لاس اچولی پرتغاښ یې وشنم او بربنډه کونه یې د اسمبلی نه بار راوباسي. دا شرمېدلي او به کوي داسې. نو په آرام کښېنئ، دا په کولاندې او په دره او په پوزي راشي او ټنګه ټتا ټنګه ټتا ټنګه ټتا چې باروزی د جنت پرمټم په جیب کې وي چې مړ شي صاحبه دا ما غوندې کوڅه ډب ملا دی یاره ډېر منځګزار ډېر منځ دا منځونه د کپرو چې ته چېرته چاله حق خبره کړې وه. نه جي دا کار خو یې نه شو کول. په آرام کښېنه، په دې نه خلاصي. دا یاد لرئ ضمیر پیدا کوي. وہی جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اڈے سے رحمت اللہ علیہ با بادشاہ سره جګړه وا په حوالات کې به واچولو چې وا به چولو سار بچرا پاسې دو بیا به جمعات کې ناستو. هغه زولنی او هغه جنگلی اب ماتې وې د جیلو دی براغلو جمعات کې بناست. زمونږ نه ذوق شته او نه یقین شته. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې بیا بم څه زمونږ د ژوند د اوړو پیشو جوړوي خو که مونږ کې دا اهلیت هم وی چې په یو سیم سوچ کولی سوچ دا اهلیت هم مونږ کې نشته چې په یو شي سوچ. نن سار را روانو ما کور نه دخ یو سړی راغی جی کیا مصیبت ہے مال کیا ہے ایک ملا ننگا مسیح تھی تے جنازہ اتھے اریان دریان پیو ہے الکه څه چل دی خلق ټول ولاړ دی او ملا نشته چې د مړي جنازه او داس هم په منډه وکړو په جمعات کې ورپسې ورغلم. خدای قسمت خو چې چرته مولا پیدا کړو او دا دلته په پونو کارخانه سره دی ادیره نو بد ډېر غصې نه ایثار نشم واپس ترالم چې دام قوم او دام خلک جنازه پیښه ده مولا نشته د مړي جنازه څوک نشي کولی. نو تاسو باندې څه چل شوی چې یو قوم د قوم دومره پریوتی دومره نااهلی چې د مړي جنازه قدر نشي کولی. جمعات ته رال 2000 کسان یې امبولا نشته تاکه دا اهلیت په 2000 کسانو کې نه چې یو پکې مخکې شي او منځو کې دام قوم دی دام بنی آدم دی. په نشي که تاسو کې یو ته وایم چې هلکه ته د مړي جنازه کې نو څه به وایې پکې یو هم در کې نشته سرونه خو خوځوئ داسې شته در کې یو نه. عوامو ته ترجمه کول څه مطلب دا ورته وښایه چې مړی پیښ چې جنازه به څنګه کې او دس پې نه تیمم به څنګه وهې جمع وخت راغی ملا نشته مخکې به مونځ څنګه کې دا ورته وښایه. دې قوم له دا چل نه ول بای خدای ته وګورئ دار شي ټریننګ کوئ پولیس کې برتی شئ نو لاړ شئ 6 میاشتې لیفت رائټ اباو ټرن مار ټایم ها وړو قرآن هلته در کې پانګو کې چې راشه دلته چې که د پلار دا سر وهلین وهې به بابوګیری ټریننګ اسسټنټ دی ولګئ په کلونو لګیا یې دکانداری وګوره وغیرہ وغیرہ دا ټریننګ دی ونه کو چې هلکه راځئ ما پسې 11 کس ودرېږئ او هسې لرګی مخکې څوملولو چې مړی پېښ شي دې جنازه به زه څنګه کوم دام کړي دي چېرته راځئ را پسې یو څو کس ودرېږئ زه مخکې ودرېږم قرات به وایم
ما ته ګوري چې غلطي خو نه کوم دا ټریننګ دې کړی یا په یو جماعت کې دا ټریننګ شروع شوی یو قلقلا خان مونوي چې مقتدیانو خدای مرکه راشي یو کس مخ کې شي زدر پسې ودرېګم سهار مونږ ور پسې وکم ماسپخین مازیګر ماخام ماسختن دا مقتدیان ټول ټرین کچ مولا نه مخ کې امامتي بداسي کې کړم دي په کم جماعت کې یا ما درته ویلي دي یا تا ویلي دي چې راشه ما پوي خو کپد